پاکستان د امریکا د خوشحالۍ لپاره قسم قسم تفلانونه جوړوي. د شریف الله په نامه باندې کس او اله کول و امریکا ته ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې دا بیا پر افغانستان باندې د بیا حملې کولو اراده ده. افغان مهاجرین چې پاکستان په 20 ورځې کې په زور باندې باسي، امکان لري چې دا بیا د دوی له مخالفې ډلې سره یا له ټي ټي پي او یا ورسره له بیلې والا سره یو ځای کړل سي. د پاکستان له حکومت سره د افغان طالبانو تعلقات ورځ پر ورځ پر خرابېدو دي او ورسره سره د افغانستان چې هر ولس د کې حکومتونه دي هغه د پاکستان له ولس څخه نه شکایت لري او نه د پاکستان له سیاسینو څخه، بلکې مشکل او شکایت او سر سټه کوي هغه د پاکستان له حکومت یعنی د پاکستان له پوځ څخه ده. دوستانو، پر دغه موضوع باندې یو ویلوګ، یو انټرویو، یو مرکه له تاسو سره شریکه کوم. راځئ تر هر څه له مخه دغه یوه مرکه را سره وګورئ. یو خو دې طرف ته که راشو، تاسو ته را روان فیوچر کې څه ښکاري چې آیا د ټرمپ چې کوم لهجه ده بیا پاکستان چې یعنی چې کوم بیانات دي ستاسو مخې ته چې کوم را روان دي، آیا دې وخت کې بیا د جنګ حالات جوړېدو والي دي پاکستان او د افغانستان په منځ کې، یا بیا ټرمپ ته موږ نږدې کېدو دپاره چې کوم موږ شریف الله حواله کو دا هم یعنی افغان حکومت دا الزام هم لګي چې دا یو جواز جوړېدو دپاره دا کار شوی دی، یعنی په افغانستان باندې بیا د حملې کول دپاره دا یو جواز دی، شریف الله چې کوم موږ جواز جوړ کړی دی. آیا دا شی تاسو ته دا معامله کوم طرف ته روانه ده ښکاري؟ ګوره، د جنګ خو زه بالکل هېڅ امید نه لکه څه چانس نه وینم. او اوس خو ګوره جنګونه اسان شوي دي. که امریکایانو ته خپل هدف لوی هدف کله معلومات ترلاسه کوي، هغه بیا نه د افغانستان نه تپوس کوي نه د پاکستان نه کوي. چې کله ایمن الظواهري د القاعدې مشر هغې په کابل کې په نښه کو، نو هغې چا تپوس نه دی کړی. چې کله هغې په دې پوه شو چې دا سړی دغه ځای کې موجود دی، نو هغې حمله وکړه، هغه د منځه لاړه. نو اسامه بن لادن والا معامله شوه، هغه هم دغلته په ابټاباد کې. نو لهذا هغې دې ته بیا دغه نه ګوري. نو جنګ نه کوم، اوس خو کارونه اسان شوي دي، ډېر اسان شوي دي. اوس تا سره ډرون دی، تا سره میزایل دی، او د امریکایانو آرټیفیشل انټیلیجنس موږ خبره وکړه. ګوره کله ناکله خبره لکه نیم خبر چې دا اوس ځکه نن سبا خلک ډېر حساس دي، که ته حقایق وایې نو بیا خلک خفه کېږي او بیا د باندې پیښه. زه کله د امریکایانو ټکنالوژي خبره مونږ کوو، نو هغوی ایمن ظواهري معلومات کړي چې په دې کور کې خو هغوی دې ته انتظار کوي چې دا سړی به کله داسې ځای ته ورځي چې دوی نه هغه بلډینګ راوغورځېږي، نه ورسره شاوخوا کې خلک یې هغه مړه شي، هغه کار هغې وکړه چې کله هغې ته پته ولګي دا اوس بهر په بالکونه کې دی، نو بس هغې حمله وکړه. دا داسې خبره وکړه چې لکه یعنی ټیکنالوژي دومره زیاته شوې ده او خلک نسبتا احتیاط هم کوي. حالانکه د امریکې نه زموږ ډېر اختلافات دي چې هغوی اسرائیل ملګري دی او تاسو هم اکثر ټویټونه کوئ د فلسطین په باره کې، او موږ خپل هم حساسیت لرو او هر انسان پکار دی. غیر مسلمان طاهر خان صاحب دا ښکلې خبره تاسو وکړه چې الله دې وکړي چې په دې وطن کې د امن راشي، خو موږ راځو د شریف الله طرف ته. د دې باره کې ستاسو ټویټ هم د ستاسو خبر هم دی چې د آیسس خراسان سره د تعلق هغه څنګه چې پورټری کیږي. زه وایم چې د دې باره کې لږ غونډه معلومات تاسو مو سره شریک. صحیح شو. ګوره، که شریف الله لوی او سینیر کس وو، نو بیا به تم نه ګرځېدی چې دا سړی څوک دی، نه به بیا بل څوک هم موږ هم سرچ نه کوو چې دا سړی څوک دی. خو معنی دا ده چې دا دومره مشهور شخصیت نه و. که دا په ټاپ لیډرشپ کې وو، نو بیا به هر چا ته پته وه چې دا سړی د کوم ځای دی، دا سړی کوم ځای نه دی. خو بهرحال چې کوم معلومات راغلي دي، که تاسو هغه معلومات وګورئ که نه، هغې کې ډېر فرق دی. مثلا افغان انټرنیشنل یو ټي وي دی، هغوی دا لیکلي وو چې دی په باجوړ کې هم د ټي ټي پي سرګروپ پاتې شوی، ځان ته هم یو د لیډر پاتې شوی. بیا بلال سروري، لکه موږ هر چا ته احترام لرو، په چا باندې اعتراض بالکل نه کوم، خو دا ستاسو د خبرې جواب یو کوشش کوم چې درکړم. بلال سروري یو ډېر مشهور صحافي دی او مطلب کریډیبل صحافي دی. د هغه چې کوم معلومات دی هغه دا لیکلي په یو ځای کې چې دا په 2012 او 2013 کې دی په دغه کې و، په څه ورته وایي، په شمالي وزیرستان کې و، القاعدې سره. ټیک شو. که دوی هم ورته وګورې، اکثر چې موږ وکتل نو تقریبا څوک وایي چې دا 150 کم دی. 150 کم دی. که ته 2012 او 2013 ته لاړ شي او دلته القاعدې سره، نو دا خو بیا ماشوم بچي وکړه. نو هر معلومات ځینې دی، خو دا ده چې یو طالب معلومات باندې ته څه نه څه یو ټرست کولی چې ځکه د هغې ته حکومت دی. ټیک شو جي. او هلته هغه زړه شیان خو پاتې دي که ټیک ده. اشرف غني صاحب نشته، نور نشته، خو
نظام خو هلته موجود دی کنه ایگزیکټلی نظام موجود کاغذونه موجود دي سیستم موجود دی هغه چې معلومات شریک کړي ضرور دا نه چې دا غي سل پر سره ټیک دي خو هغه دا خبره کوي چې دا په مهم شخصیاتو کې نو بیا تیر حکومت ته بلل شو چې د اول ځل باندې په 2019 کال کې نیولې وو دا غي څومره بیانونه راغلي دي باغې کې لکه دې دانه چې دا یو ډېر لوی شي خو بهر امریکایانو ته مطلب او خلک دې شي د هرمیت او زما په خبره باندې یقینونه کې به ډونالد ټرمپ خبره باندې کوي ځکه ډونالد ټرمپ کانګرس ته په وینا کې وویل چې ډېر غټ شي نیولې دی او پاکستان شکریا ادا کړه او پاکستانیان اوس خوشاله دي ډېر زیات خدای خبره ده دا غي ممبر وو دا غي د پر وانټډ خو خپل باندې د امریکا دا څه خو نشي کېدی کنه مخکې ابل زمونږ سېنیټر مشتاق راغلی نو هغه یې د داسې کیسونو مخې راغلي دي که تاسو ته یاد اسلام آباد کې پنډې ګډر پودریان بغرزیدل او بیا هغه هم مختلف نمونه ولکې خو د مونږ د سپلای مالو وشته پیسې مونږ ډېر زیات باغې باندې هغه ستې دي شک نشته سېنیټر مشتاق وایي چې یو دوه کسان داغه نمونه مخ ته نور امریکای ته پیش شو چې بیا دغه مقدمه مونږ یعنی په عدالتونو کې وګټله کسان مونږ ذات کړه نو هغه کسان چې کوم هغه یو باورچی یو ډرایور نو دا سي قصې هم ډېر مخې ته راغلي دي نو وخت سره کې دي چې د دې باره کې هم شان مخې ته راغلي ځنې شان براشي خدا خبر درسته یو د افغانستان کې د افغانستان کې چې کوم په جنگ کې کاغی ته بچای اشاره ورکړه چې یو کس راغلی تاسو سره ملاقات کوي نو پای کې دوه کم شو وزن وخت کې څنګه تاسو باورچی خبره وکړو ځل کوټي یو دکاندار عام دکاندار هم تلو چې دا د لوی کس ته د ټول خبر په اړه کې راغلی دی کنه نو بیا ګور برهان الدین ربانی باندې چې حمله وشو نو هغه باندې چې حمله چا کوله اخو بل لیډر نو کړ لیډر نو لیکن غریب په سفر وو غالبا د ایران په سفر وو او هغه ته اطلاع وشو چې د سولې د هغه وخت د سولې چې کومته یو شورا مشر احمد کرزي سه حکومت هغه ته اطلاع وکړه چې تراشه مهم کس راغلی دی ممکن چې د سولې خبرو په اړه باندې لیکن هغه خودکش حمله ور حمله کوونکو هغه لاړ دنه شو بس هغه باندې حمله وکړه هغه عام کسو خو لیکن هغه یعنی دا نام چې هغه وخت حکومت په دې کې ملوث وو د افغانستان خو لیکن نو هر سړی بیا کوشش کوي چې را د پلان راته ویلي دا سړی خدای دې بس سره مدد وکړي نو څه خبره درسته چې کله نه کله راشه مړ د دوی نوم دی او د امریکایانو باندې مونږ دغه خو دا څوک چې اعتراض کوي چې نه دا مهم شخصیت او څوک چې دا وجه دا غیر مهم دا امریکایانو خو دا چې په عراق کې اټومي وسله د ځکه په دغه باندې حمله وکړه کنه په صدام حسین باندې بیا امریکایانو ته کلونه پاتې شو نو یو وسله برآمد نه کړه دا ضرور نه چې د جنگ د معدنیاتو دی یو طرف ته خو دا سچويشن روان دی راځو پاکستان طرف ته پاکستان کې تاسو کوړه خټک کې وکړه څنګه د ماکو شو هغه نه مخ کې په نور علاقو کې خاص کر خیبر پختونخوا کې بیا دا ټرند روان دی او زموږ په ډیر علاقو کې ماته خلک میسجونه کوي هغه چې زموږ په ځانو کې بالکل یعنی په پخته چې کوم پختونخوا سیمه ده په دې کې داسې علاقې مشته چې الته پولیسان چې کوم دی غوښتنو کې ډیانې ما خام نه پس نه کوي مازیګر نه پس هغه شوټیانی وکي وینې شوتله او بل طرف ته بلوچستان سچويشن هم تاسو مخه تر روان دي آیا موږ تاسو نه تاسو کول غواړو چې ټي ټي پی دی وخت کې واقعي مختلف ګروپونو شکل کې چې کوم دی د اختلافات هم دي څومره قسم ټي ټي پی دلته پاکستان کې اوس چې کوم دی مختلف ګروپونه دي او سره سره دا و چې آیا بي ال سره هم د دو جوړخ شوه دی اتحاد شوه دی او بل خبره چې کوم مزد راځي چې مونږ سره یعنی اس اس جی کمانډو سره چې کوم یعنی هغه نایټ ویژن چې کوم اسلحه ده هغه د طالبانو په لاس ورغلې ده او را روان وخت کې دا کنټرول ارس چې به کنټرول طرف ته روان دي تاسو دا څنګه اینه ګور تاسو مختلفې برخې دي د سوال کنه د پوښتنې خاول بیلې ته لاړ شو بیلې خو یو خپل نظریه ده او هغه بلتون پاله ورته ویل شي بلوچستان بلوچستان چې غوي نو بیا کداغه ته لاړ شو نو هغه سیکولر دی یو عام اصطلاح کې ټیک شو او طالبان ځانته وی چې موږ اسلامي ډلې یو نو هغه یو فرق شته خو دواړه د ریاست خلاف جنگيږي نو کله نه کله د بیلې بیانونه هغه ټي ټي پی والا هم اسه هغه دوستانه کې شریک نشر کی نو دواړه ریاست خلاف جنگيږي نو هغه یو دغه شته لیکن هر چا خپل نظر دی خو بهرال کله نه کله او بلکې ماضي کې داسې هم یو سوچ وو بلوچستان پوري چې مثلا خودکش حملاور بده دا په بیلې او په دی بي ار او په بلوچستان کې خودکش ول تصور نه وکړ بالکل نو دا خو د افغان طالبان یا پاکستانی طالبانو نه متاثر شو او زنانه پکې خودکش خودکش کوي نو لک
یو دغه شته خو دا نه وایم چې بالکل لکه دا یعنی نظریه او خیالات هغه جدا بالکل خلاف دي، خو لیکن چې ریاست خلاف جنگ کوي دواړه نو کله نه کله یو بل سره هغه خواخوږي مشته او یو بل دغه شریک کوي. دویم بلار شو د کې تاسو چې د نایټ ویژن ګوګل چې کوم دی دا خو خپل امریکایان هم وایي، دا خو ډونالد ټرمپ اوس په تازه بیان کې وویل او دا خبره درسته چې کله نه کله د افغان د پاکستاني طالبان چې دا ویډیوګانې نشته کې د حمله او تا وګورئ بالکل نو ته به چې دا خو بالکل یو ډیر ټرین دا کار کړی دی چې مثلا ډیر لري به یو پولیس والا دنه په ډاټسن کې ناشتي لیکن هغه دغه شوټر او سنایپر هغه دومره نو تربیت هم خوشوي دی. ګوره د پاکستان کې دا مشکل پیدا شو خو ټیک ده، پاکستانیان دا وایي چې افغانستان کې حکومت درات ورستو خو ځکه سره خبره کوم افغان د پاکستاني طالبانو خلاف اوس ډرون حمله نه کیږي ځکه چې امریکایان خو تللی دي یو نه غواړي چې بیا د پاکستان د پاره په خوا چې کراغي ډرون حمله کولې ک بیت الله هغه وجه ک حکیم الله وجه ک مولوی فضل الله وجه په افغانستان کې دا ځان د پاره ځکه چې پاکستاني طالبانو هغه وخت کې چې موږ افغان طالبانو سره په جنگ کې داغي ملګری د امریکا او د نیټو خلاف اوس ډرون حمله نشته. اوس پاکستانی طالبان په جیرونو کې نه دي په افغانستان کې، اوس باغی باندې هغه رنګ بندیزونه نشته، اوس هغه سره وسله ډیره ده او واړه ګروپونه چې په خوا وو هغه تاسو ګروپونه خبره وکړه ډیر پکې واپس راغلي دي. په خوا خو حکیم الله مسعود له ګروپ بیا په مسعودو کې دنه مختلف شاخونه هغه هم ټول واپس راغلل ځکه چې د نوې طالبانو د امیر زیات فوکس هم په دې باندې چې دا واړه البته یو چیلنج پاکستان د پر زما په نظر باندې زیات شوی دی. حافظ ګل بادر ډلې اوس دا بنو کې چې حمله وشوه ټیک شو دا هغه ذمہواری واخیسته او ګوره 14 کسان په یو حمله کې معنی دا چې افرادی قوت دې ګروپونو سره زیات شوی دی. دې کې یو فیکٹر بلم دی او به وایو ځکه چې د نشان چې کوم لکه زموږ ذهن په کار کې یا موږ معلومات خلکو نه اخلو پاکستان لپاره چیلنج دا زیات شو لکه ګل بادر ډله د شمالي وزیرستان نه راوته بنو تراله نه علاوه هغه سوره ځوړاندې په کراچۍ کې یو کلیم کړی دی بالکل کړی دی یا په لاهور کې یو کلیم کړی دی دا څنګه څه کسانو سره په دغه کې شامل شوی دی په خیبر کې. ګوره پاکستان لپاره چیلنج خبره معقوله کنه نو چې د شمالي وزیرستان پورې محدود یو ډله هغه بنو تراله هغه نورې د کراچۍ او د لاهور مسولیتونه ذمہواری اخلي او بیا څه خلک وسره په دغه کې بیات کی په خیبر کې نو معنی دا چې او بیا په یو حمله کې څنګه چې ما وایي 14 کسان چې په یو حمله کې نه سره افرادی قوت هم زیات خو دې یو چیلنج د پاکستان لپاره دی چې کم خلک عمومي په افغانستان کې د پاکستان نه خفه دي او دغه د خیال چې پاکستان خنه کې دغه د خیال دی نو ماته تقریر یادېږي د صادق صاحب نه د پاکستان چې کوم خصوصي نماینده دی یو تقریر کړو دلته د کله سفیر په افغانستان کې او جنگ روانو په افغانستان دی چې په دې طالبانو کې یو ریونج طالبان مشته. ریونج معنی دا چې ډېر طالبان داسې دي چې هغه د بدلې ډېر کسان داسې دي چې طالب کې شامل شوي دي طالب نه دی خو هغه وایي چې زما تر زما ماما زما رور امریکایانو وجلې دي یا حمله شوی هغه طالب سره شامل شوی دي. پاکستان چې کوم خلک خفه کیږي هغه بیا وجه بدل اخلم نو بدل اخلم دی وجه باندې بیا د ګروپونو ته ځي نو دا مشکل او پاکستان به ما خیال چې د دې چیلنج به ځکه یو حل راوتل پکار وی چې د عام افغان اعتماد خو هغه پاکستان اوس نه هستل غواړي او تاسو چې نن خبرې کومه تاسو بیا د چې د دې لکه په 9 د مارچ پاکستان اعلان وکړ چې چا سره افغان سټیزن کارت دی دا به د 1 مارچ پورې د پاکستان نه وځي هغه ته لکه دی نو ته اته لکه په لکه تاسو نن خبرې کوم پروګرام چې تاسو ورکړل دا ریکارډ کې خو نن 8 د مارچ ده نو 8 او 1 د مارچ بیا روزه او دا هغه خلک دي حمیز صاحب دا ای سی سی والا چې د پاکستان خپل کارت ورکړي په 2018 کال کې خاطر هغه خلک دي دا رجستر خلک دی ولې حاصل ټیک دا پی او آر کارت بل چې دی هغه رنګ دي دا حقوق نه حاصل لیکن در سلوخت کارونه زیات دلته جون کوي نو ته چې اغل ته کاروبارونه کوي د بچي سبق کوي ته په 2 هفتو کې ته چوزا تا بیا له تاسو څنګه خپل کاروبار وایي اعتماد د افغانانو پیدا کې د ځکه چې طالب سره خودنه لګي اشرف غنی سره نه لګي دا قرضی سره نه لګي اخو ځ پالیسي د ټیک ته اوس دغه نتیجې راځي لیکن د عام تورخم نه مخ کې بند کړی دي چمن کې مسلې دي خلاچی ټیک دغه د مخبل مسله هغه بند غلام خان او دغه موږ ذکر وکړو هغه بند دي نو ته د خلکو اعتماد څنګه اخلي نو لہذا دا بد اعتماد دي چې دا ستا افغانستان کوم سره مخکې تعلق خراب کړی تاسو سره همکاري نشي کولای ته تعالی بند کړی تا خپل نمائنده ولېګو صادق صاحب دی ولېګو د دسمبر په 23مه
هغه خبرې وکړې وزیرانو سره په 24 دسمبر ته حمله وکړه په پکتیکا کې. نو ته چې خپل نماینده لېږي نو هغه ته خو لږ صبر وکړه کنه چې هغه هیتاله څه خبره تر خو کی. نو لہذا پاکستان د پاره دغه مسلې سیوا شوې دي او د دې په حل ځکه پکاري چې که حل پیدا نکړي شو او په حل کې بیا دای کنه هرمیز سه چې سب ورکه سب استعمال راځي دا نه راځي په ټوپک په زور باندې ګیو اینڈ ټیک معاملہ ده. نو طاهر خان صاحب تاسو کوم خبرې کو ډېر خوندور ډېر معلوماتي خبرې وي. اخري سوال زما دا دی چې آیا دی وخت کې کوم د کې شک نشته که تاسو اس پی آر پیج ته ځئ نور پیجونو ته ځئ هغه یو غانم وس ریلیز کړو یا ترانه هغه لاندې کمنټ سیکشن کې تاسو لاړ تاسو په اندازو شي چې خلک څومره لري شوی دی. یو طرف ته خو اعتماد ډېر زیات کم شوی دی عوام په منځ کې یو ګیپ راغلی دی. مونږ بارها دا خبرې دي د پاره کو چې فوج زما فوج دی زه په خپل پاک فوج باندې فخر کوم بهشک زما داغو فیصلو سره داغو سره زما اختلاف شته او زه اختلاف رائے هم ما ته حق شته زغه رائے خپل ویم عموما په ټویټ په زیره ویم په ویلو په زیره ویم خو دی وخت کې دا دومره غټ ګیپ چې کوم راغله د ختمولو دوباره بیا سیاسي چې مونږ حل طرف ته لاړ شو نو د طرف ته ګورو چې کوم مشیران غو لګول کوم وزیر داخله لګول دی هغه نه دغه پارټي شته نه دغه شته خو نه هغه غټه فیصله د وزیر اعظم نه زیات غټه فیصله چې کوم دی هغه کوي. نو سیاسي حل نشته عسکري حل دی. آیا معاملې تاسو کوم طرف ته روان ښکاري؟ معاملې ډېر غلط طرف ته روان دي. پاکستان کې چې د افغانستان خو زموږ ډېر خبرو کې هغه طرف ته کوم افغانستان ته ګورو پر طالبان کې وزر لاړم کنه او زموږ په تګ راتګ ډېر کیږي. افغانستان اکثر وایي چې موږ پولیټیکل سیاسي خلکو سره ولس سره هیڅ مشکل نه لرو او دا درست وي. دا درست وي. هغه ګیلا زموږ د سیکیورټي اسټابلیشمنت نه او هغه به دې پوېږي چې افغانستان په اړه باندې فیصله وکړي. دا اوس چې مال صادق سه مثال درنو صادق سه حکومت ولګ چې را لیک تعلقات خکا نو ته چې په دوه برس داغه ګور هغه چې کورونو چارو وزیر خارجه وزیر د تجارت او نائب وزیر اعظم هغه سره خبرې وشو دغه درو نه پس بیان راغی څلورم کې خو بیا د معاملې وشو بیانونو کې ډېر یو تضاد نه بیانونو کې یو دراتلونکو د پاره ښه اظهارو هغه کې بیانونو کې او هغه صادق صاحب چې کړه الته سوچو چې پاکستان او تعلقات غواړي بیا چې کله سفر وشو بیا غي نور خوشاله نائب وزیر اعظم سره چې کله ملاقات د پاکستان د نماینده وو مولوی عبدالکبیر سره هغه دومره خو هول کې ماته چې کمال ته شریک کس وغیرہ ته وی چې الته پکې هغه د پاکستان د دودھ پتی او د کڑک چه ذکر مو شو بس کڑک چه پیئنگے اب ډوډۍ نه پس او بس کڑک چه باندې چې کله پته ولګی چې لوبو شو په پکتیکا برمل کې نه کڑک چه پاتې شو معاملې الټه شو. نو مثلا تاسو ګیپ خبرو کو ګیپ تر اعظم دا بد قسمتي چې پولیټیکل اونرشپ خلک وی چې پکار دی زم پولیټیکل اونرشپ د سرادو د پزور خستل شوی دی اختیار نشته او دا اختیار به پولیټیکل ټول به دا اخیستل غواړي که دا کو نشو بیا د اوسنی حالت دا په خپل د ګیپ د ختمولو لپاره څوک د سره خ قدم نه اخلي چې خلک وویني. ګوره په یونسکو کې ویناوي ټیک دا هغه خري خلکو لیکن دا شی لګ نورم پر حقوق غواړي بل دا خلکو ته ویل پکار دي چې په یونیورسيټي کې تا وینا وکړه خلکو ته د خلکو رجحان سو او بل دا تاسو خو مثال ورکړئ چې لاندې خلکو کمنټس پکار دي دا خو بد قسمتي ده چې د خلکو رائے ته کاغه د ووټ ته کاغه غیر ووټ ته هغه د خلک اهمیت نه ورکي او چې نه ورکي نو دا اوسره چې کوم حالت دی دا به پس نور خرابېږي. نو لہذا هغه سوی نه کار هغه ته سوی د خلکو هغه आवाज چې کوم دی نو هغه ته دوستانو د طاهر خان لالا د مرکې دوهمه حصہ مل تاسو سره شریک کا یقیني ډیر پزړ پوری حقیقت ویل دي که یو ځای دراسو طالبان صرف افغانستان کې اوسنۍ نظام د افغانان دي هر چاته معلومه. نو افغانان که طالبان ټول سره واخې دا هیڅ کله له یو هیواد سره بدې اړیکې نه غواړي دا له یو هیواد سره جنجال نه غواړي دا د ورورګلوي ژوند له هر هیواد سره کې بیا خاص کر له ګاونډیانو سره بیا ګاونډیتوب ډېر ښه فعالي. نو که تاسو طاهر خان لالا په وینا سره وګورئ مثلا د افغانستان هر وزیر مثلا چې اوس پر وزارت باندې ده یا د افغانستان هر ولس هغه د پاکستان له سیاسینو څخه نه ده خفه. د امیر خان متقي انټرویو به تاسو لیدلی وي سیاسیون یې ښه سیاسیون دي ولس یې ښه معتبر دروند ولس ده خو کم کار مشکل چې د هغه د پاکستان په حکومت کې ده. که یو ولس سر ټکوي د افغانستان هم د پاکستان له حکومت څخه یې ټکوي که د افغانستان حکومتونه هم سر ټکوي یا طالبان هم سر ټکوي شکایت لري هغه د پاکستان له حکومت څخه
لري، نه د پاکستان له ولس څخه لري، د پاکستان له ولس سره هغه رشتې لري، ناسته ولاړه راشه درشه لري، ښه تعلقات لري. او د پاکستان له سیاسیونو څخه مثلا په 100% کې له 95% سره دوی ښه تعلقات لري. 5 هغه چې مثلا هغه د دوی په شانته وي، اشارې د بل چا وي، د بل چا په خوله باندې ځي، هغه نو مکې حسابه دغه 95% چې د دوی سره ښه تعلقات لري. نو افغانستان هیڅ کله په گاوند سره تعلقات نه خرابول غواړي. که پر افغانستان باندې اټیک تعرض کړی هم گاونډي هیواد ور باندې ملامت هغه ور باندې کړی، که پاکستان که ایران که هر هیواد دی، افغانستان چې دغه له هر هیواد سره ښه تعلقات لرل غواړي. دوهمې خبرې ته راځو، لکه څنګه چې طاهر خان لالا وویلی چې مثلا 10 لکه یا 11 لکه یا 15 لکه مهاجر دی په دې 20 ورځو کې باسي او د هغو کاروبار ده هر څه پر ټپه درېږي او هغو ته نقصان کوي. ستا څه فکر ده؟ بیا به دغه خلک به ستا سره همدردي وکړي؟ بیا به دا خلک له تا سره جوړ سي؟ نو دا به کوشش کوي چې ستا له مخالفې ډلې سره یو ځای سي، هغه که TTP ده که بیلې والا ده. نو د داسې کړنو مخنیوي لپاره باید سیاسي حل لاره اختیار سي، د هربیت سنګ په شانته نه عسکري حل لاره. نو سیاسي حل لاره اختیار سي، د دواړو هیوادونو تر مابین تعلقات هم ښه سي، د پاکستان امنیت ته به ګټه وکړي، د پاکستان معاشیت ته به ګټه وکړي او پاکستان ته به ترقي او د افغانستان په ترقي کې به دا یو ښه راز وي.